بسم الله الرحمن الرحیم. نن په داسې حال کې د سولې نړیواله ورځ لمانځو چې د افغانستان د ثبات، امنیت او ترقی د مخالفانو د بدمرغو نیتونو باوجود هیواد تر بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوی دی. د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت ټولو نړیوالو او په تیره بیا د افغانستان مظلوم ملت ته چې تر بل هر چا ډیر د سولې مستحق دی مبارکی وایم. تجلیل از روز جهانی صلح در حقیقت بزرگداشت از درونی ترین آرزوی انسان برای زیست باهمی، کرامت بشری و زندگی با سعادت است. حکومت وحدت ملی در طول 5 سال گذشته برای دست یافتن به صلح پایدار، عادلانه و با عزت در کشور تلاش‌های فراوانی را انجام داده است و زمینه اجماع در سطح کشورهای همسایه، منطقه و فرامنطقه را فراهم کرده که در نتیجه آن موضوع صلح افغانستان از حاشیه به متن آمده و تحقق صلح از یک رویای دور به یک واقعیت نزدیک و دستیافتنی مبدل شده است. جای افتخار است که موضوع صلح را از موضوع ضمنی به گفتمان مسلط سیاست افغانستان مبدل کرده ایم. در ماه ثور امسال برای ترسیم رای برنامه صلح لوح جرگه مشورتی دایر گردید و بر مبنای خواست مردم افغانستان در این لوح جرگه به منظور انسجام و تسریع و تسهیل این پروسه وزارت دولت در امور صلح ایجاد شد که نشان دهنده قاطعیت و اراده قوی حکومت برای تأمین صلح در کشور است. باید به صراحت گفت که صلح پایدار دقت، جرأت و خلوص نیت می‌خواهد. صلح پایدار باور به عدالت و کرامت انسانی را از ما تقاضا دارد. بدون هیچ تردید صلح واقعی زمان تحقق و دوام می‌یابد که مردم افغانستان، زن و مرد، فارغ از تبعیض و بی‌عدالتی به حقوق خود نائل آیند. راه حل منازعات 40 ساله تنها از مسیر سیاسی گذشته می‌تواند و بهترین راه مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری است. انتخابات پروسه ملی و قطعی است که قانون اساسی کشور در مورد برگزاری آن صراحت دارد و زمینه برابری هر افغان با افغان دیگر را مساعد می‌سازد. برای تحقق صلح من و همکارانم تلاش‌های مؤثر و دستاوردهای خوب داشته. بحث صلح تنها مربوط به حکومت نه، بلکه در یک جانب آن کلیت نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. واقعي سولې ته د رسېدو لپاره پکار ده چې اوربند وشي او د وینو تویېدل بس شي. جګړه د حل لاره نه ده. سوله الهي امر دی. د اسلامي نړۍ د فتوا ټولو معتبرو مرکزونو او ټولو منل شویو دیني مراجع په افغانستان کې جګړه حرامه بللې ده. که طالبان سوله غواړي، موږ د یوې شېبې لپاره هم د جګړې دوام نه غواړو او دلته یو ځل بیا په صراحت سره وایم چې د ټولو قتلونو او خونریزیو ګناه د هغه چا په غاړه ده چې سوله او اوربند نه مني. خپل خبرې د افغانستان د لوی شاعر استاد خلیل الله خلیلی په دې بیت پای ته رسوم. جریان سیل خون نبود افتخار مرد، مرد آن بود که خشک کند چشم تر همه. زنده باد افغانستان، زنده دی افغانستان، یشسن افغانستان.